بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو کنټرول پینل ته رائټ کلیک وکړئ سٹارټ باندې او کنټرول پینل باندې به کلیک کړئ نو درته خلاصيږي. خو یو کس ماته یو اس بي شرا کوي چا سره وي چې دلته کار وکم. اول ول اپشن چې په دې کې موږ تاسو یو هغه بیت لاکر ډرایو انکریپشن ده. دا بیت لاکر د ما په کمپیوټر کې دلته ښکاري. تاسو کمپیوټر کې کېدای ځای بدل دلته چې په هر ځای کې نو تاسو به نوم ته ګورئ هغه باندې تاسو کار کولای شئ. د دې وظیفه چې د دې کار دغه د تاسو یو ډرایو ته د دې په واسطه پاسورډ ورکولای شئ. د ډرایو او فولډر ترمنځ اول فرق توپیر وپېژنئ. توپیر یې دغه ده چې ډرایو دې ته وایي ډي ډرایو، سی ډرایو، ای ډرایو، جی ډرایو. هغه پارټیشن چې ته د وینډوز انسټالیشن په وخت کې کوي دغه نه وروسته جوړ کې هارډ ډیسک په برخه وي چې هغه ته ډرایو وایي. فولډر هغه ته وایي چې موږ تاسو جوړ کړ. رائټ کلیک نیو ته ولاړو فولډر مونږ جوړ کړ. نو هغه فولډر د دې ته موږ تاسو د دې په واسطه باندې پاسورډ ورکولای شو. که څه هم دا انکریپشن چې د ځان ته موضوع د کمپیوټر ساينس کې مخته سکیورټي کې دا ویل کېږي، خو موږ تاسو دلته دا کار تر اخلو د دې پروګرام نه چې یو ډرایو ته پاسورډ ورکو، کوډ ورکو ساده پښتو کې چې تاسو معلومات بل څوک نه ګوري. د دې ډېرې فائدې د دې پروګرام یو فائدہ خو دا غوډه چې د مایکروسافټ کمپنی پروګرام دا او وینډوز سره خپل راځي به پیسو ده، وخت نه ختمېږي کنه چې یو اشکار کې شل ورځې کار کې به پرېږدي. بل فائدہ دا غوډه چې چیرته تاسو د بلې کمپنی پروګرام انسټال کړئ نو یو ستونزه دا هم ده چې تاسو کله وینډوز خپل کمپیوټر ته واقع کېدای چې هغه پاسورډ سره بیا هغه فولډر را خلاص نشي. خو دلته چې کوم دا پروګرام دا د دې برعکس دا چې چیرته تاسو خپل کمپیوټر ته وینډوز وکړئ بیا مثال دلته به دغه پاسورډ باندې بیا هم دا ډرایو را خلاصيږي او د دې په واسطه تاسو کولای شئ چې یو یو اس بي ډرایو ته یا فلش ته میموري د پاسورډ هم ورکړئ. خو دا به بیا په هغه کمپیوټر کې نه را خلاصيږي چې په هغه کې بیت لاکر پروګرام نه وي. راځو څنګه کار کیږي دی باندې کلیک او څنګه فعالي کیږي باندې څنګه ته کلیک کې په سی ډرایو باندې نه لګيږي څنګه چې په کلیک کړتا خلاص علامه درکې ځکه به کې وینډوز د وینډوز نه را سٹارټيږي په ډي ای او نور باندې لګيږي. دی باندې ته کلیک کې ټرن آن بیت لاکر باندې به کلیک کې دوه طریقو سره موږ تاسو ته پاسورډ ورکولای شو. یو د پاسورډ طریقه ده او بل د سمارټ کارت طریقه ده. پاسورډ خو موږ تاسو پیژنو خو راځو سمارټ کارت ته ځات شي. تاسو بلدلی اکثره سکیورټي باره کې کوم غیر سریالونه لیدل کې یا په فلمونو کې به تاسو درې یو هر یو کارکونکو ځان ته یو کارت لري دروازه ته چې راشي هغه کارت ورواچي یو ماشين کې او دروازه خلاصي هر چاته نه خلاصيږي. یا څوک بایومټریک سیستم لري ګوته ولګي هغه ته خلاصيږي. د دې کارت هغه سمارټ کارت ده. نو هغه سہولت ځان سره دلته کمپیوټر سره لري او غواړي چې هغه باندې دغه ډرایو را خلاصيږي نو کولای شي دا په فعال کې خو هغه موږ نه لرو. راځو پاسورډ نه استفاده کوو، پاسورډ نه ګټنه کوو. په دې کې تاسو کم از کم دا لکه سپریز لري اته عدد یا حروف یا ګډوډ بدلتا ورکوي. نو زه د یوه شروع کوم 1 2 3 4 5 6 7 8 او به دوه دغه پاسورډ دلته تاسو ولیکئ او نیکسټ باندې به کلیک کړئ. څنګه چې نیکسټ باندې کلیک کړئ ته وایي چې ریکوري کې د ځان سره سیو کا یا پرنٹ کا. ریکوري کې د دې لپاره استعماليږي چې چیرته د پاسورډ د نیر شي بیا ته کولای شي په دې کوډ باندې هم را خلاص کړي. نو مایکروسافټ اکاونټ کې سیو کړئ، یو فایل کې سیو کړئ، چاپ کړئ. ځکه چې یو فایل کې ته سیو کا ته دغه ډاکومېنټس کې بس سیو کا. نیکسټ دغه نه مخکې کار نه کاوه. نیکسټ بټن اوس کار شروع ک. ښه په دې کې بیا دوه آپشن دي یا چې زری درته پاسورډ په لګوم ک سلو ورور پروا نه کوي چې رقم تاسو ته انتخاب ک خو 10 منټه 20 منټه نیم ساعت یو ساعت 2 ساعت وخت هم نیولای شي. څومره چې د ډرایو سایز زیات وي څومره چې د کې معلومات زیات وي ډیټا زیات وي کې عمره به وخت هم ډیر نشي. نو تر 2 ساعتونو پورې وخت هم نیولای شي. خو دې بل خوندغه هم د کې چې څنګه د دلته تا نیکسټ باندې کلیک کړئ فیصدي پاوړي 1 2 3 4 5 کمپیوټر دی بند که پروانه کې بیا را سٹارټ کې بیا خپل سٹارټ کیږي دغه ځای نه 5 ته رسیدلې او 5 نو وروسته بیا شروع کړئ شپږ واته بیا دی بند کې بیا را سٹارټ کې خپل شروع کړئ. نو د خپل کمپیوټر کې کار کوا دا په لګیږي چې کله سر ته ورسیږي سل فیصد ته نو بیا به خي سکیور شي. خاطر دې مثلا نشپل غولې وخت ډیر نسی بیا چې کله تاسو په ولګوي دلته د تاسو بل اپشن هم درکې
څنګه چې پاسورډ دی باندې به تاسو کلیک کوئ پاسورډ بدلول غواړي پاسورډ نه وروسته بدل درې سره ښکاري مینیج بټلاکر MANAGE مینیج اداره کول ته پاسورډ تر لري کا پاسورډ ته بدل کا موږ تاسو یوزر اکاونټ کې ویل کنه دا آپشن یو کې پاسورډ ته بدل کا سمارټ کارت مغه ماشين دی راوړی هغه سره ملګری کا ریکوري کې بیا سیو کا دا آپشن یو کې یا اتوماتیکلی start automatically option کې د لپاره چې کله هم زه په دغه یوزر اکاونټ کې کوم چې تر خلاص کړی دا دغه USB ته د فرض کته پاسورډ ورکړی دی فلیش ته دا څنګه ستور واچې نو د ما یوزر اکاونټ کې پاسورډ نه غواړي خو بل څوک کې چیرته وراچي کنه بل یوزر اکاونټ ته بل کمپیوټر ته نو پاسورډ غواړي هغه پاسورډ چې تا ورکړی دا هغه پاسورډ به تر غواړي هغه آپشن یې کې کولای شي د خیر اف کې دلته ترن ان کنه یو بل آپشن یې کې ترن اف بند کړه د خیر بټلا کړل لري کپل لري کې دوه کې بیا د عمر وخت نسی لکه څومره چې په لګي دوه کې پنیوالي او خدای بټلا کړي باندې موږ تاسو کار وکړو اوس راځي دینه پس چې کوم موږ تاسو بلب کې وای خفونټ فولډر چې کومه ده د په هر وینډوز کې هغه فونټونه چې موږ تاسو په خپل کمپیوټر کې استعمالوي هم کې انسټال کړی وي د عربي پښتو دري فارسی او د انګلیسي هغه ټول ګوره غلیکل چې موږ تاسو په پلان او ندیو څنګه مختلف لیکل کول هغه د ټول انسټال دي کولای شئ د ډیلیټ کې رائټ کلیک ډیلیټ نو هغه بل دې ځای فونټونه بدل لري شي بیا له کمپیوټر نه دي ماوس پر راځي ماوس سیټینګ وایو که غواړئ چې د ماوس د چپ بټن وظیفه خیته او د خي چپ ته والي دا آپشن به فعال کړي ګوره اوس خي طرف ته وخت کلیک به اوس په خي بټن او رائټ کلیک به په چپ بټن باندې کیږي ډبل کلیک سپیډ کله چې موږ تاسو یو فولډر راخلاصو ولته پریکټس کولای شو رائټ کلیک اوپن سره هم راخلاصيږي او ډبل کلیک سره هم راخلاصيږي نو ډبل کلیک سره چې کله تر خلاصې څومره زر زر دی چې ته دا غو کلیکونه کوي اوس تیز دلګ نورم تیز ولای شي بیا نه بل د کس نشي کولای او که چیرته سلو کې بیا کوکفه لګوګدم سي پروا نه کوي خو د صبر دوا کې به کیږي خدا چې کله تیز کې به عمر وقفه سره کې د شکار اونکی به زر زر وای او ټرن آن کلیک لا کچیر ته غواړي دا ډایلاګ باکس یې سره خلاص نه دغه ځنه بل ځای ته وسی د ټایټل بار باندې به کلیک کی کلیک په پرېګه جن چې هر ځای ته وړل ته به پرېګ کای چې نه دا آپشن ز فعالو سیټینګ ته زمو وقفه لندوم وکي دا به څه وظیفه اجرا کړي باندې کلیک کلک دی اوس ګورې ما لاس له ماوس نه لري کړ د خمه لاس لري کې اوس دا پورې خخ ده کوم ځای ته وړل ته کلیک کالته په پاتې شي خو زه ته مې د ایمان نه ده که غواړئ چې د ماوس پوینټر بدل کړئ لږ شي پوینټر ته د دې ځای بدلېږي دغه ځای کې هم لیست کې تاسو انتخاب ولای شئ که براوز باندې کلیک کې بیخي ډېر دي دا کې ښکاري ورته چې داسې کار وکړه د یو قلم ده دغه غټ قلم ده راواخله اپلای کړه که نه یې بدله بېرته خپل انتخاب نو یوز ډیفالټ او دا پوینټر ډېر لږ سوری لري که دا سوری نه غواړي دا به غیر فعال کړي او اپلای به کې سوری به ختم شي ګروس نه لري بیا فعال کا اپلای کا ډېر لږ سوری لري همدا رقم کولای شي لاړ شي پوینټر آپشنز ته سپیډ ته اکثر وخت د کمپیوټر کې دا سلوسي اوس دا د حرکت ورکوم مخکې مې چې لږ د حرکت ورکو ورغوي کې د ټول د مانیټر د سکرین یو سر نه بل سر ته به ورسېده اوس لا دومره حرکت کوي اوس به داسې ښه صحیح وړی لاس به چې جګی به بیا سر ته رسېږي به داسې وړی کله کله څوک یې نیم کس به هغه ته سلو کړي که نه به څنګه تیز دی دی به سپیډ ته زیات کړي بس دغه رسېږي اوس ګور لږ حرکت ورکوم یو بل سر ته رسېږي او انهانس پوینټر پریسیژن بیخي دقیق والی ته وایي تاسو څنګه چې کله د آپشن فعال وي داسې لکه موټر چې په سړک رواني دا ماوس داسې حرکت کوي ګورئ ورته په دغه ځای باندې اوس سطحه خو نه ده بدله که نه چې کله د آپشن د غیر فعال کوم اوس تاسو ته ګورئ ټوپونه وایي لږ په عذاب باندې ده او دا چې کې ګوره اوار وستوي لکه موټر چې هغه غیر فعال کې ابراهیم خیل او د زرمت سړک ته چې کله داخل شي فیسبوک خو لږ مبارزه شروع کړې ده یا د مثال د رباط سړک ته هغسې تاسو ته هم نه پخوي لږ هم ده بل نه په دې کې اتوماتیکلی موو پوینټر ټو د ډیفالټ بټن ان ا ډایلاګ باکس دا چې کله ته فعال کړې اوکې کې
اوس تر هغه ګوره د ما ماوس پوینټر په کوم ځای کې ده؟ په دې ماوس باندې له پاسه ده. څنګه چې زه په کلیک کوم ډایرکټ به د اوکې بټن ته په خپله ځي. د څه وجه نه چې دلته موږ پوینټر آپشنز کې دغه آپشن فعال کړو، غیر فعال کې به به نه ځي. او ډسپلی پوینټر ټریلز دی دا که انتخاب کې څو وارې به رسېږي کار کوي، په کمپیوټر کې کار نه کوي. تاسې بیا چک کړئ که دا لکۍ اوږده غواړئ اوږده، که لنډې غواړئ لنډه، خپله به یې ځان ته انتخاب کړئ. زما خو لکۍ نه دي خوښې. له دې نه وروسته مطلب ډېر وارې به ښکاري. څنګه دی خاندلو هلکه؟ نن مې هسې په ټوکې بدله کړه آپشن ښه رښتیا لکۍ نه ده، مطلب ډېر وارې پسې ښکاري. پوه شوې؟ ځینې کس ډېره خوښه وي که نه، دا هغه کس ډېر وار دې ښکاري داسې چې تا وایه ګر چاپېره پسې تاویږي. هایډ پوینټر وایل ټایپینګ، چې کله زه ټایپینګ کوم دا پوینټر دې په خپله پټېږي. ګوره دې ته چې کوم یو د استاد څه لګیا ده، دا کار به کیک نه دی کوي. ګوره پوینټر دغه ځای کې ښکاري که نه، څنګه چې زه لیکل شروع کړم ورک څه که نه، بیا چې ماوس ته حرکت ورکړي بیا ښکاري. دا ولې چې دا آپشن فعال ده، که دا غیر فعال کې بیا به نه پټېږي. او شو لوکیشن آف پوینټر وین آی پریس کنټرول کې ګوره نه ښکاري. فرض کړئ پوینټر کنټرول بټن چې څنګه ووایه دا به درته ښیي چې په دې ځای کې ده، او که نه غواړئ دا به هم غیر فعال کې. له دې نه پس دا ماوس ویل د ماوس کې منځنی چې کوم بټن د ایکسټرنل ماوس کې چې هغه سره لیکل ښکته او پورته او ښي چپ طرف ته سکرال کولی شو وړلی شو، د هغه سره د څومره لاینه لیکل دي یا څو حروفه لیکل دي ښي چپ طرف ته یا څو لاینه لیکل دي ښکته او پورته وړي. دا سیټینګ موږ تاسې بله ورځ ویلی یم په سیټینګز کې د وینډوز 10 سیټینګز کې ویلی یو. نو درې لاینه لیکل هلته موږ ورته انتخاب کړي چې ښکته پورته به وړي، که زیاتې ورته زیاتې کمه یې کمولی هم شي. ون سکرین آپشن هم هلته یو سکرین لیکل دي ښکته او پورته وړي. او د هاریزنټل سکرالینګ لپاره چې ښي چپ طرف ته لیکل وړي هلته توري دي کریکټرز، څو حروفه لیکل دي. فرض کې ښکته او پورته لیکل نه دي وتلي، ښي چپ طرف ته وتلي دي. لکه نوټ پیډ کې چې هغه فعال کې ورډ ریپ چې غیر فعال کې په یو وخت کې نو درې حروفه لیکل به ښي چپ طرف ته وړي. او چې کله یې زیاتولی غواړي زیاتولی هم شي او کمولی هم شي. او ماوس ویل چې ماوس کې چې کوم هارډویر سیټینګ ده دې کې دا جمله باید دغه رقم وي، this device is working properly. که چېرته داسې نه وي نو بیا پوه شه چې ماوس کې د ستونزې شته. له دې نه پس موږ تاسې په دې کې وایو ریکوري موږ تاسې ویلې پرسنلایزیشن ساوند سیسټم باندې که کلیک کوئ تاسو ته د خپل کمپیوټر مشخصات ښودلی یو بل ځای نه موندلی شئ. رایټ کلیک کا دس پی سي باندې پراپرټیز ته لاړ شئ، هماغه سکرین راوړي. وینډوز 10 کې انسټال د انټرپرایز ایډیشن ده، دلته هم ښکاري. پروسیسر څومره دب کې، ریم څومره دب کې، 64 بیت وینډوز مې پکې انسټال ده، پن ټچ نه لري ما کمپیوټر، نیټورک باره کې معلومات دي، او وینډوز اکټیویټ ده که نه ده دا له دې ځای نه تاسې ټول لیدلی شئ. بل چې دا په دې کې وینډوز ډیفنډر موږ تاسې پرون ویلی وو، اټو پلی مو هم ویلی، دا دې باندې کلیک کا. مثال هغه سی ډي ډي وي ډي چې دي ور واچول یا د یو اس بي فلش چې دي ور ولګول په خپله یې تر خلاصوي. سیټینګ موږ تاسې مخکې نه ویلو، دې ځای سیټینګ ورته کولی شئ، له هغه ځای هم ورته کولی شئ. ورسره ډیوایس منیجر ډېر مهم درس ده په دې کې، لکه چې نوي مې ویلی هغه ټول حالات چې تا له خپل کمپیوټر سره د باندې نه لګولی وي یا د ننې پکې لګېدلی وي ټول درته ښیي. دویمه فایده یې دغه ده، دویم کار یې دغه ده چې دا هم درته ښیي چې آیا د دې ډرایورو د دې هارډویر د دې آلې د دې آلاتو ډرایور انسټال دي که نه دي انسټال. یې باندې کلیک کړه، په زیر علامه چې سره دی دغه نه ده انسټال. دریم که غواړئ چې د دغو ډرایور انسټال کړي د دې ځای انسټالولی شي، رایټ کلیک کړئ باندې اپډیټ ډرایور سافټویر سی ډي مې ډي باندې ورچولی اټومیټیکلی انتخاب که په خپله یې طرح پیدا کړي کې انسټالوي. که چې نه ما کمپیوټر کې بي ډي ډرایور سیف کړي دي ځان سره هغه در انسټال کړه. براوز باندې کلیک کړه، دلته بیا براوز باندې کلیک کړه، دس پی سي کې لاړ شئ، په ډي ډرایو کې کوم فولډر کې دغه انتخاب کوو، اوکې کپ کې وبې ګوري، نیکسټ باندې به کلیک کړي، سرچینګ به شروع کړي چې پیدا یې کړي ډایرکټ کې انسټالوي. که چېرته په دغه سی ډي کې یا په دغه فولډر کې د دې خپل ډرایور پیدا نه کړي بیا درته وایي چې نشته، بلې سی ډي به بیا وراچي. او دا اټومیټیکلی چې کوم دا په دې کې یو بل ښه آپشن دغه ده که چېرته چا له وینډوز سیټینګ نه نه یې غیر فعال کړی چې که انټرنیټ دې کنیکټ وي په انټرنیټ کې هم د دې ډرایور ته ګوري او درته انسټالوي.
په پوه شئ په دې باندې. بل راځو موږ تاسې کیبورډ سیټینګ ده. کیبورډ کې چې څومره سیټینګ ده اکثره د ډیلیشن لپاره استعمالیږي چې کله موږ تاسې بیک سپیس پسې ونیسو او ډیلیټ کوو یې. فرض کړه دغه ځای کې ما لیکل وکړم ریپیټ ډیلی چې کله اوس دغه شارټ ده شارټ ته نږدې ده که لانګ یې کیې بیا که په ښه درته معلومات کېږي. ګورې چې کله زه بیک سپیس بټن ووایم ما دغه اول توری اف چې لیکلی ده دا به ډایرکټ دغه سات ډیلیټ سي خو د اف او د ډي ترمنځ ځنډ راځي دغه وقفه اوږده کړم. ګورې ورته زه بیک سپیس نیسم 1 2 3 اوس ډیلیشن شروع سو هلته لږ ځنډ کې راغی اف ډیلیټ شي بیا لږ ځنډ راغی پکې. خو که چېرته زه ورته وایم دا وقفه لنډه که کمه یې که نور هم کمولی شي ته هم دومره یې که تاسې اوس وګورئ چې وقفه لږ به کمه وي. ګوره اوس زر شروع وکړه او همدا رقم دا زر زر ډیلیټ کېږي. که یایي چې سلو کوم یې ریپیټ ریټ سلو که نو بیا چې یو لاین ډیلیټ کړي پیراګراف نه ښه شین چای یو پیاله ورته چکل کېږي. کېدای شي چې امتحان ته چېرې لاړی او چا دا درته سلو کړی و که نه نو ته یې چې دا خو لږ تیز کړه او دا څه چل داسې نه چې ورته وایي چې کیبورډ خراب ده یا ماوس چې سلو یا مخکې هم سیټینګ وایي چې ورته وایي چې ماوس خراب ده بل یې چې راواخلي هغه به هم دغسې ځکه چې سیټینګ هلته هغه سوی ده تاسو ته باید ځای معلوم وي نو دغه ځای نه دا ورته تیز کوي نو بیا به ډېر زر زر ډیلیټ کېږي. ګوره په منډه باندې ډیلیټ شو. او کرسر بلینک ریټ دا کرسر د څومره زر زر مړ کېږي بلېږي فاسټ یې که بیخي به تیز شي که سلو یې کې اوس به لږ صبر ورته کوي. دا په موبایلو کې هم وي که نه میسج په ځای کې او هارډویر کې بیا دغه جمله باید چې په همدې ډول وي this device is working properly که داسې نه و نو بیا صحیح نه ده کیبورډ. د دې وروسته موږ تاسې په دې کې د ویلو چې د سپیچ ریکګنیشن کې موږ کار کړی وینډوز فایروال د وینډوز ډیفینډر هم پرون ویلی. وینډوز ډیفینډر داسې لکه یو محافظ چې په ودرې او وینډوز فایروال وال دیوال ته وایي که نه دا داسې لکه دیوال چې تر تاو کې لکلانه دی. دا دومره قوي فایروال نه ده کوم چې خپل وینډوز سره راځي. د دې لپاره نورې کمپنۍ چې کوم دي انټي وایرس چې کوم جوړي هغه خپل فایروال جوړي. فایروال لپاره د یوه آله ده په هغه آلې کې دا انسټال وي. غلا تا نه څنګه کېږي د تا کمپیوټر معلومات خلک د انټرنیټ له لارې لاسته راوړي د انټرنیټ کیبل راځي په دې فایروال کې لګېږي. فایروال نه بل طرف ته کیبل وځي هغه ته ادارې ته ورکوي. دلته مخکې دغه بانک و اسلامي بانک ته مخکې بل یو بانک و نو د هغه مدیر نه ما یوه ورځ پوښتنه کوله هغه راته ویل چې موږ صرف د یوه برانچ ته په 80,000 افغانۍ باندې یو فایروال اخیستی. دلته د خلکو حسابونه یې که نه دا داسې لکه فلټر ټولې اړیکې چې دوی د باندې سره نیسي هغه فلټر کوي خو دا یې نه شي کولی هغه رقم ښه دا لږ کمزور دی. موږ او تاسې مطلب دغه کلي کې څه کوڅه ډب غله د چرګ غله هغه منې کولی شي. شپې اوږدې دي که نه ساعت نه تېرېږي تاسې راځئ چېرته غارګی مرګی شته که نه شته که نه چې څنګ ته اوس صحبت مبات به وکړي نو هغه چې کوم دي که نه د یوغو نه دغه بچ کولی شي مطلب وړو غلو نه غټو غلو نه هم دا نه شي بچ کولی دا فایروال. خو د دې یو بل نقصان هم شته هغه پروګرامونه یا د هغو کمپنیو پروګرامونه چې هغه د مایکروسافټ کمپنۍ سره راجسټر نه راجسټر څه معنی چې نغد نه ورکړي چې کله دا پکې فعال وي د هغو کمپنیو پروګرامونه انسټالېدو ته نه پرېږدي. نو دې وخت کې د انسټالیشن په وخت کې باید دا تاسې غیر فعال کړئ. څنګه آف کېږي دې باندې به کلیک کړئ ټرن وینډوز فایروال آن اور آف دې باندې به کلیک کړئ دا به پسې آف کړئ آف به یې کړئ اوکې به یې کړئ چې کله دې پروګرام انسټال کړئ بېرته یې پسې آن کړه بس دې ستونزه نشته. نو دې وروسته موږ تاسو د ویلو چې په دې کې ډیوایسز انټرنیټ هغه آلات چې موږ خپل کمپیوټر سره باندې لګولي که هغه USB وي که هغه پرنټر وي
هغه موږ تاسو هلته هم ویلي وو. اوس تر اوسه ژبه له دې ځای نه انسټالولی شي دا مې درته ویلي وو که نه. دې باندې کلیک کړه ایډ ا لینګویج او ژبه له دې ځای نه ورته انتخاب کړه پښتو پي ته به ځان ورسوي پي بټن ووایه ډایرکټ دې پښتو ته رسي یا فارسي. دې باندې کلیک کړه ایډ باندې کلیک کړه دا د انسټال شوله که لرې کوې بېرته په کلیک کړه دې باندې او ریموو باندې نو ډیلیټ شوله. ډېر اسانه دی د انسټالیشن. د دې نه بغیر پاور آپشنز هم موږ تاسې ویلي دي. پاور سیور کې چې کوم موږ تاسې سیټینګ ویلي یو بیلنس پلان دا بل دا پاور سیور او هغه نه وروسته بیا په دې کې چې کوم دا که بیټرۍ نه راسټارټ وي مانیټر د څومره وخت پس بندېږي او که چارجر ته لګېدلی بیا څومره وخت پس دا بندېږي دا موږ تاسې هلته ویلی وو. ورسره په دې کې بل د موږ تاسې ته ویلو چې دا دې طرف ته کراش ډیټ ان ټایم خو مو ویلې که نه. بیک اپ مو هم پرون خبرې په وکړلې. ډسپلی هم موږ تاسې ویلی ده. دلته لږ د هغه نه مختلف دغه ایډجسټ برایټنس رڼایي کم او زیاته کړه بېرته هغه ځای ته راځي برایټنس دلته ده خو د هغه نه د ما د کمپیوټر کمیږي زیاتېږي ما ته که وګورې رڼایي کمیږي زیاتېږي دا ټول سیټینګ موږ تاسې وینډوز 10 سیټینګ لارې ویل د وینډوز 7 په رقم دی. او بل په دې کې د ویلو چې دا پروګرامز اینډ فیچرز دا مو هلته هم ویلی وو. او دلته چې کوم دا هم هغه هلته و ایپس اینډ فیچرز د وینډوز 10 په سیټینګز کې دا ایپس اینډ فیچرز او دلته دا پروګرامز اینډ فیچرز د وینډوز 7 په کنټرول پینل کې دلته هم کنټرول پینل راوړی ما تاسو ته ویل چې وینډوز 10 چې دا مجموعه ده د وینډوز 8 او 10 د 7 دې باندې کلیک کړه هغه پروګرامونه چې د تا په کمپیوټر کې انسټال وي هغه ټول درته ښیي. دویم که چېرته غواړې چې له خپل کمپیوټر نه یو پروګرام په سمې طریقې سره لرې کړې ان انسټال یې کړې هم دلته به راځي. ګورې که زه یو پروګرام لرې کول غواړم فرض کړئ دغه پروګرام دې باندې به کلیک کړې ان انسټال نیکسټ نه مه ورته او آخر کې کیدای شي چې یو ریسټارټ هم وغواړي نو پروګرام دې له کمپیوټر نه لرې کېږي. تفصیلي خبرې مې هلته په کړې وې وینډوز 10 په سیټینګز کې. او د هغه نه وروسته چې دا په دې کې راځو یوزر اکاونټس موږ تاسې ویلی ده او دا د موږ تاسې درس د وینډوز که ژوند و د موږ تاسې امتحان به وي د راتلونکي